ښه ناز اقبال دا راته ووایه چې دوی د بازګانو د کوتک سره د څنګه لینډ واغستو؟ پېښور کې په صدر کې سټوډیو کې زمونږ ریکارډینګ و او جاوید فضا زما خاوند دوی په طبله باندې و، طبله یې غږوله. ښه نو طبله یې غږوله، څه ستا دوپړۍ خو یې نه غږوله. فضا ناز اقبال مونږ بیا یو پیره تا په خپله ټماټر لاله سټوډیو کې هرکلی وایو، خو ناز اقبال نن به بالکل سپینې سپینې او صفا خبرې کوو. چې زه خبرې به سپینې سپینې کوم پښتنو خبره. ناز اقبال دا راته ووایه چې په پاکستان کې څه وجه وه چې تا پرېښودو او اخر د انګریزانو ملک ته لاړې؟ او په پاکستان کې وجه دا وه چې ړومبی خو زما خاوند چې کوم دی هغه جاوید فضا هغه د څه هغه او دغه کې خو صفا وایه چې هغه دی کوني او دلته به یې کونه ورکوله خلک به ترې نه قلارېدو. اسې ټماټر لاله زه خو دې سوچ کوم چې انګریزان خو داسې ډزېدلی شی نه خوښوي، خو اخر چې دا به یې اوس هلته چوپي په چا باندې د انګریزان د پیشوګان او خدای د ستا سټ ورک که تا ته همدا جوړوله. ښه ناز اقبال دا راته ووایه چې دوی د بازګانو د کوتک سره د څنګه لینډ واغستو؟ پېښور کې په صدر کې سټوډیو کې زمونږ ریکارډینګ و او جاوید فضا زما خاوند دوی په طبله باندې و، طبله یې غږوله او جاوید فضا ته ما په لاس کې ښه نو طبله یې غږوله، څه ستا دوپړۍ خو یې نه غږوله. فضا ښه ناز اقبال دا راته ووایه د څومره عمر وي چې دا مال دله چا وډزوه؟ زه ډېره وړه وم د 5-6 کالو. ښه په کور کې او که په سینما کې؟ په کور کې، سینما کې نه. بیا خو ما له راشه د امیر مقام را سره هم ښه مضبوط دی.